پاکستان ته غټ د خطر زنګ او بد خبر. د پاکستانی طالبانو یو مشر وایي اوس د پاکستان وار دی چې نامسلمانه رژیم یې وربدل کړو. د پاکستانی طالبانو مشر مولوي فقیر محمد په افغانستان کې د طالبانو پر بریالي کېدو خوښي څرګنده کړې ده. فقیر محمد له زندانه تر خوشي کېدو وروسته خپل پلویانو ته لومړنۍ وینا کې ویلي دا انصاف نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رامنځته شوي شرعي نظام پلوي کوي، خو په پاکستان کې د نامسلمانه رژیم حاکم وي. هغه خپل وسلوالو طالبانو ته ویلي اوس وخت د دې دی چې په پاکستان کې د کفري نظام د بدلون لپاره خپل ټول قوت وکاروي. دا ویلو ده چې تر دې وړاندې هم دغه تحریک یو بل مشر له CNN سره په مرکه کې د پاکستانی ادارو پر ضد د جګړې خبرداري ورکړې وو او زیاته کړې وه چې د پښتنو د خاورې تر ازادۍ وروسته به خپلې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا افغان جګړو کې تیرو 20 کلونو کې 241,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا د برون پوهنتون د شمیرو له مخې د 2000 میلادي کال راهیسې کله چې امریکا په افغانستان کې خپله جګړه پیل کړه، بیا تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د 21,000 ملکي وګړو په ګډون 241,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې په دغه جګړه کې دغه راز د ناروغیو، خوړو، اوبو او د بنسټیزو تاسیساتو د کموالي او هغو کسانو شمیر لا نه دی معلوم چې د ناټو ځواکونو لخوا ټپیان شوي او یا هم وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.